اولنی مقصد د لباسو د ټوکرو د جامې دا دی چې زموږ ستاسې غلیظه اندامونه یا غلیظه عورتونه راپټي. دا اولنی مقصد دی. څومره ښایسته مقصد قرآن بیان کړی دی. هر هغه لباس چې عورت نه و پکښې پټ، که د نري که د ښځې د هغه شرعا لباس نه دی. په شروط الصلات کې تاسې ویلي دي چې یو د نر عورت دی، بل د ښځې عورت دی. د نر عورت چې دی د نامه د غوټۍ څه نیولې تر زنګانه پورې، د زنګانه ټیکۍ چې را خپله په عورت کې داخله ده. د نارینه د نامه څه نیولې تر زنګانه پورې دغه حصه په عورت کې راځي. دا حصه لڅول شرعا حرامه ده. هغه که په خلوت کې، هغه که په جلوت. څه مطلب؟ یعنی خپل د ښځې او د مینځې څخه ماس یوه دا حصه نوره بل چاته لڅول نه دروه. د ښځې عورت کوم ځای څه دي؟ د ښځې عورت د سر د کلګي څه نیولې د پښو تر نوکانو پورې دا د ښځې عورت دی. الا وجهها وکفیها وقدمیها. درې شان داسې دي چې د ښځې په بدن کې عورت نه دي. د مخ کاسه چې موږ تاسې خپل پښتو اصطلاح ورته استعمالوو، او دوه دانې لاسونه چې مړو ورغوي، او د هغه رقم دوه قدمونه. هغه علما فرمایي دا په لمانځه کې عورت نه دي. یوې ښځې که لمونځ کوئ په لمانځه کې د مخ کاسه لڅوه او پښې او لاسونه یې لڅوه، د دې ښځې لمونځ صحیح دی. لیکن د باندې چې راوځي دا به پټوي، ځکه چې په کشفي وجهه کې د مخ په لڅولو کې نن سبا فتنه ده. مفتي شفیع صاحب رحمه الله فرمایي ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها. دا ښځې دي خپل زیب و زینت و جمال و ډول و سینګار نه ښکاره کوي. هغه ځایونه دې ښکاره کړي چې هغه خپله ښکاره دي. وایي دا چیش دي، د دې څه مراد مخ دی، د دې څه مراد لاسونه دي. فقهاو بیا پښې پر لاسو قیاس کړلې، ځکه دا د لاسو پټول ډېر مشکل دا ولې استعمالیږي ډېر، نو وایي پښې هم داسې دي. مفتي صاحب فرمایي څلور سره مذاهب پر دې متفق دي چې د انسان په ټوله بدن کې د حسن مرکز مخ دی. د انسان په ټوله بدن کې اشرف د اعضاو څه مخ دی. نو که چیرې ښځه د کوره څه وتل د دې ته مخ په لڅوالي کې د فتنې خطر و، ځوانانو ورته کتل، بوډاګانو ورته کتل، شناویانو ورته کتل، مشکلات جوړېدل، په داسې وخت کې د مخ پټول فرض دی. اوس راځه المرأة كلها عورة، دا د شروط الصلات عبارت دی، دا د هدایه عبارت دی، دا د قدري شریف عبارت دی. ښځه سر تر نوکه ټوله عورت ته الا وجهها وکفیها. مخ چې دی دا یې عورت نه دی، او دواړه لاسونه. نو د ښځې لباس چش دی؟ د ښځې لباس هغه دی چې د سر د کلګي څه نیولې تر پښو پورې دا پکښې پټ وي. لباسا یواري سوآتکم. موږ ستاسې دپاره لباس نازل کړی دی چې ستاسې عورتونه در پټ کړي. او هلته راځي چې ښځه ټوله عورت ده. نو هغه ښځه چې د سر تر نوکه په خپل لباسو کالو کې پټه وه، د دغې ښځې لباس ته موږ شرعي و اسلامي لباس ویلی سو. لیکن هغه ښځې چې کالي یې اغوستي دي، بازوګان یې لڅ دي، مړوندان یې لڅ دي، دغه رقم بغلونه یې لڅ دي، یا یې پښې لڅي، یا یې پونډۍ لڅي، هغه شرعي لباس نه دی. د ښځې دا غاړه هم عورت دی، د ښځې دا څټ هم عورت دی، د ښځې دا سر هم عورت دی. او د نر لباس هغه عورت یې هغه رشته دغه ځای پرې پټ. نو لباس یواري سوآتکم. دومره لباس استعمالول چې انسان خپل عورت په پټ کړي، دا د فرض په درجه کې. که دغه منطقې نه وي پټې، نو دې چي ته موږ تاسې شرعي لباس نه سو ویلی. یواري سوآتکم، ځکه په حدیث شریف کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي واورئ صنفان من امتی، دوی ډلې زما په امت کې داسې دي، صنفان من اهل النار، دوی ډلې دوژخیان دي، لم ارهما، په دې خیر القرون او د خیر په زمانو کې دا دوی ډلې نه راځي. عجیبه معامله ده. څه وخت چې نبی کریم علیه السلام دا حدیث بیانوي، د هغه شي وجود نسته. صنفان من اهل النار، دوی ډلې به د دې امت څخه دوژخ ته ځي، لیکن لم ارهما، ما نه دي لیدلي، ځکه چې هغه خیر القرون، هغه خیر د زمانو. د صحابو دور چې و خیر، د تابعینو دور چې و خیر، د تبع تابعینو دور خیر، د آقا څخه شر القرون شروع سو. قوم، یوه ډله په دې امت کې هغه د معهم سیاطن، د دوی سره به غمچینې ورسره وي، چلاخې به ورسره وي، دریې به ورسره وي، لښتې به ورسره وي، یضربون بها الناس، خلک به په وي. د هغه کسان دي چې د اقتدار او د حکومت څخه غلطه استفاده کوي. هغه میلو توپک چې لاس ته ورغلی دی، د یو چا په مشرتوب کې، د یو چا په حکومت کې دی، د دغه چلاقې څخه د دې اقتدار څخه غلط استفاده کوي. دا ووهه،
دا وټکوه، د دې څه پیسې واخله، دا چپه که، دا بیا به که، دا بې عزته که، ځکه خو چې نو د حکومت د چوکۍ لري. د اقتدار څخه غلطه استفاده کول، د الله عز وجل نبي فرمایي صنفان من اهل النار، داسې کسان به دوزخ ته ځي. ته خبرې یا ابا ذر انها امانة و انها ندامة. ای ابو ذر چوکۍ مه غواړه، چوکۍ پښیماني ده، چوکۍ امانت دی، چوکۍ انسان د رسوایي سره مخ کوي. یوه ډله سول. دومه ډله ونساء کاسیات عاریات، دومه هغه ډله ده د دې امت ښځې کاسیات عاریات چې پټې بربنډې دي. واورئ ترجمه، کاسیات عاریات پټې بربنډې دي. دا څنګه متناقضه ترجمه ده که نه ده؟ کاسیات پټې دي، عاریات بربنډې دي. د دې امت به داسې ښځې راځي چې لباس به یې اغوستی، په دې لباس به دوی نه یې پټي. لباس به یې اغوستی، په لباس به نه یې پټي. څه مطلب؟ کالي به یې دومره نازک وي چې بدن به یې تر معلومیږي، دې ته وایي عاریاتن. څه مطلب؟ کالي به دونه چست و چالاک داسې چسه پسې مښتې وي چې د بدن د اعضاو انعکاس به یې کېږي چې دا یې زنګون دی، دا یې ورون دی، دا یې سینه ده، دا یې پلانکی، دا یې پلانکی. په عاریاتو کې دا مفهوم راځي چې کالي به یې دونه لنډیانې چې ته دا فکر نه کوي چې دا د ښځې کالي دي که د نر کالي دي. نو المرأة كلها عورة. د لباس حکم یوازې ښځې ته نه دی راځي چې موږ ښځې خوارانې راټینګې کړو. د لباس حکم لکه څنګه چې ښځې ته راځي دی، نر ته هم راځي دی. داسې ښځې به په دې امت کې پیدا کېږي. ممیلات تاوونکي دي، مائلات تاویدونکي دي. دا ترجمه ده. ممیلات داسې ښځې به پیدا سي چې په خپل ناز و نخرو کرشمو سره، په خپل وضع و رفتار و گفتار سره، په خپل ډول سینګار سره ممیلاتون د خلکو توجه راکشېږي. او دې ته ګوره څونه زیب و زینګار یې کړی دی، څونه زیب و زینت یې کړی دی. ښه ده چې د کوره وځي په عادي حالت کې دې ولاړه سي. د زیب و زینت و سینګار څه ضرورت دی؟ ممیلاتون په دې خپل حسن و ښایست و زیب و ډول سینګار سره به خلک مایله کوي. مائلاتون دوی به هم تاویدونکي، دوی به هم د اجنبي خلکو سره ناسته ولاړه خوښوي، ښه خوند به ورکوي. دا فریب چې دی دا اور ته ځي. رؤوسهن کاسنمة البخت المائله. دوی به سرونه داسې کوپه کړي، دا د سر ویښته به په سر کې تړلي، داسې به کاږه کړي کاسنمة البخت المائله، لکه د عربي مایه اوښانو بوکونه. د اوښ د شا په حصه کې مو یو بوک ځای لیدلی دی، ته بوک وایي. لکه د عربي مایه اوښانو بوکان دا سرونه به یې داسې کوپه کړي، داسې به یې کوپره کړي چې کاږه به وي. د صحابو په وخت کې دا ښځې چا نه پېژندلې. لم ارهما، رسول الله وایي ما نه دي لیدلي صلی الله علیه وسلم. لم ارهما، ما نه دي لیدلي. دا به په دې امت کې راځي. د دې سزا چې شته، لا يدخلن الجنه، داسې ښځې به جنت ته داخلې نه سي. ولا یجدن ریحها، د جنت د خوشبویانو څه به بوی لا ونه ویني. وان ریحها لتوجد من مسیرة کذا وکذا، رواه مسلم. حال دا چې د جنت خوشبویانې چې پر ډېرې لیرې فاصله باندې احساسېږي، دا به وله نه ویني. دا معمولي معامله ده؟ آیا دا معمولي مسله ده؟ دا زموږ ذمه داري ده. وما علینا الا البلاغ. د مفتي د عالم کار دا دی صرف بیان کړي. قاضیان موږ نه چې زور و طاقت را سره دی. د امر بالمعروف وزارت و ریاست موږ په لاس کې نه دی اوس چې موږ لښتې پسې راواخلي. پر موږ بیان دي، د اقتدارو د چارو او د واګو پر خاوندانو باندې عملي کول دي. بیا به ذمه داري دوی ته ولاړوي. ټوله پوښتنه به د واګو د چارو د خاوندانو څه کېږي. هر څه منکرات چې په ټولنه کې ترسره کېږي، د دې ټوله پوښتنه بیا د دوی څه کېږي. علما به سر بیانوي، دا د نر جامه ده، دا د ښځې جامه ده. نو لباس یواري سوآتکم. یو مقصد د لباس الله عزوجل په قرآن کې دا بیان کړی دی چې ما ځکه تاسې ته جامې درکړي دي چې تاسې خپل عورتونه په پټ کړئ. نو هغه ښځې چې بې ستره ګرځي یا په لباس کې ناغېړه کوي، بېغوري کوي، دا په حقیقت کې د الله عزوجل د دغه ورکړي نعمت ناشکري کوي. هغه نارینه چې خپل لباس پر شرعي طریقه باندې نه برابري، د اغیارو پر طریقه باندې زی، دا په حقیقت کې د الله عزوجل د دغه نعمت ناشکري کوي. او څوک چې د الله عزوجل د نعمت ناشکري کوي، الله عزوجل د هغه قوم څخه خفه کېږي. کم قوم څه چې الله عزوجل خفه سو، ناراضه سو، واورئ حدیث شریف، لا یبالیهم الله. الله عزوجل د داسې قوم بیا هېڅ پروا نه لري. فی ای واد هلکو، په هره شله کې چې مړه سول، پر هره وچې چې مړه سول، په هر ښار کې چې مړه سول، بیا به بمباریږي، ټپیان کېږي بم، زخمیان کېږي بم، تر استعمار بم لاندې الله یې پروا نه لري. مسلمان څخه الله ډېر ژر خفه کېږي.
نو یو پروپاګند دا دی چې په جامه کې موږ ازاد یو، په جامه کې کوم حکم نشته. دا ملایانو مولیانو پر موږ سختي نه ګوري، دا ملایانو سختي نه دي، دا قرآن او حدیث دا د کتاب او سنت حکم دی چې ته به ځان برابرې و چوکاټ موږ لرې د خیره. موږ څوک چې ته ځان خبرې کوو په دین کې هغه څه پراته دي موږ نقل کوو. دینګر په نقل راغلي دي. تبلیغي حضرات ویني مسلسل شپږ نمبرې بیانوي، تبلیغي حضرات ویني مسلسل هغه زړې خبرې بیانوي. وجه دا ده چې دین خو ګر زوړ راغلی دي. 1400 کاله مخکې چې کومې وحي نازلې سوي دي، جلي وحي چې قرآن دی، خفي وحي چې حدیث دی، او مطلوع وحي چې قرآن دی، غیر مطلوع وحي چې حدیث دی، دا به رانقل کوو نو بیانوو بیا. دا حدیث کله رسول الله ویلی؟ 1400 کاله مخکې دا حدیث نبی کریم علیه السلام ویلی. دا به رانقل کوو. یو پروپاګند دا دی. دوم اشکال چې نن سبا موږ ورسره مخ یو. ځینې کسان دغه اعتراض کوي یا د شریعت د حکم مقابله کوي چې بابا ملایانو پر مړ باندې دونه سختي جوړې کړلې. زړه صفا که مشکل نشته. زنانه حضرات وایي بابا د دې څه پرده وکړه، د دې څه پرده وکړه، دا بیا د کومې خوا دا خبرې. زموږ زړونه صفا دي، مشکل نشته. زړه صفا دی. د زړه د صفایي حواله ورکوي په ښکاره چې هر څونه منکرات دوی بیا مشکل نشته. ځکه زما تعلق د الله سره تړلی دی، زما زړه صفا دی، زه په دې کې مشکل نه لرم. که زما دغه مخ چې الله عز وجل وایي ته پرده وکړه غیر محرم یې ونیوی مشکل نشته، زما زړه صفا دی. خبره غلطه ده. دوی په دغسې امورو کې د باطن حوالې ورکوي چې ظاهر ته اعتبار نشته، زموږ زړونه صفا دي. لیکن داسې قرآن ته په سورة الانعام کې الله عز وجل څه فرمایي؟ وذروا ظاهر الاسم وباطنا. ای مسلمانانو د ظاهر ګناهونه هم پرېږدئ، د باطن ګناهونه هم پرېږدئ. ستر و پرده تر ظاهر پورې تعلق لري، لباس و جامه تر ظاهر پورې تعلق لري. د ظاهر ګناهونه هم پرېږدئ. غیر محرم ښځو ته کتل تر ظاهر پورې تعلق لري. څنګه چې د باطن ګناهونه پرېښول، کبر، حسد، بغض، بدنیتۍ، دا باطني ګناهونه دي. الله عز وجل فرمایي ظاهر هم پرېږدئ، باطن هم پرېږدئ. څومره ښایسته خبره. زموږ بزرګان یې څومره ښایسته مثال ورکوي. د میوې مثال ورکړي. وایي کله چې یو میوه دننه خرابه سي نو د دننه په خرابېدو سره سربیره پوستکی هم خراب سي. تاسې به کریټ مالټه او سیب لیدلي، یو مالټه او یو سیب خراب سوی ټپ یې کړي چې وګورئ وایي دا دننه خراب دی. باطن چې دننه خراب نه سي پر ظاهري اثر نه معلومیږي. دغه کسان چې وایي زموږ باطن صفا دی په ښکاره مشکل نه لرو، که پرده کوو که نه کوو، دا په دې خپل قول کې صادق نه دي. د دې باطن خراب دی پوهېږي نه خورا. امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی الله عنه چې صفا باطن درلودی، فقط یوه جمعه یوه خطبه ښایسته جبه په غاړه کړه چې رالی ویې غورځول، ول دا ما ته ځان په شي کبرجن معلوم سو، ما ته په دې کې عجب و تکبر لویي راغلې، زه دا نه اغوندم. د هغو د ولې؟ ځکه چې د هغوی باطن صفا و. زموږ د غر لړلې دي. زموږ د باطن او د زړونو مثال د مستریانو صاحبانو کالي دي. مستریانو کالي به مو لیدلي چې هلته کار کوي، څونه دا کالي په مبلینو په تیو لړلي. آیا د دې مستریانو پر کالو که دوه درې څکه مبلین داسې وروباشي پر معلوم بس هېڅ نه معلومېږي. د صحابهو د زړونو مثال چې و د سپینو کالو، یوه جوړه تک سپین کالي واغونده او بیا پر تا باندې یو څوک داسې دوه څکه د مبلینو یا دوه څکه د رنګ در باندې وکړي، څونه واضح باندې معلوم وي. د هغوی زړونه څه شوه؟ د هغوی زړونه د سپینو کالو مثال درلودي، هر داغ پر هغو معلومېدی. زموږ زړونه تور سوي دي. نو دا خبره غلطه ده. د ظاهر اثر پر باطن باندې لویږي، د باطن اثر پر ظاهر باندې لویږي. دا دواړه مسلې سره تړلې دي. نو یو اساسي هدف، اساسي بنیاد چې قرآن بیان کړی د دې لباس هغه چې شته یواري سوآتکم، داسې لباس به اغوندئ چې ستاسې عورتونه در پټ کړي. داسې لباس به اغوندئ. یو دوم مقصد وریشه. ریش او ریاش په عربي ژبه کې ښایست و زینت ته وایي. ریش الطیر، دا د ریش کلمه په عربي ژبه کې د مرغه بڼکې ته وایي. تاسې به مرغه لیدلی، هر مرغه چې دی په بڼکو ښایسته دی. د چرګ څه بڼې وشکوه څونه بدرنګه سي. هر مرغه چې دی هغه په بڼکو ښایسته دی. الله عز وجل فرمایي څنګه چې مرغه په بڼکو ښایسته دی، دغسې ما تاسې په لباس و جامه ښایسته کړي یاست. دوم مقصد د لباس چې دی هغه زینت دی. اسلام دومره ښایسته دین دی، دومره د فطرت دین دی، دومره د اعتدال دین دی چې داسې ته سخت نه یې راټینګ کړی چې هله بس د وړوي پنډ کالي واغونده نور به شی نه اغوندې. نه، الله عز وجل وایي داسې لباس واغونده چې عورت دې در پټ کړي. وریشه داسې لباس واغونده چې زینت در پکښې راولي. جبه واغونده، کرتۍ واغونده،
کمیس واغونده چې په بازار کې په 100 روپۍ ټوکر پیدا کېږي ته کولی شي چې د 100 روپو د رانیسي مشکل نشته ځکه علماو لیکلي دي چې د اسایش او ارایش اجازه هم په اعتدال کې شته یو خو ستر عورت دی بل داسې لباس زه په بازار کې رانیسم چې ما ته راحت راکړي ژمی دی ښایسته کورتۍ رانیسم ژمی دی ښه پنډ پټو رانیسم ژمی دی ښه جراکې رانیسم ښه بوټونه رانیسم ښه پنډ پټو رانیسم دا د اسایش شان دي که نه دي دا اسایش هم راولي ارایش هم راولي زینت و ښایست هم راولي قرآن به یې په دې کې هېڅ مشکل نشته سختي نشته حتی علماو لیکلي دي کوم سړی چې دنیا او دولت و پیسه لري او بیا هم د مسکین سړي کالي اغوندي دا په حقیقت کې ناشکره دي یو صحابي راغی نبي کریم علیه السلام ته په خسته حالت کې و کالي مالي سره خیرن وه نبي کریم علیه السلام ورته وفرمیل الک مال الک مال لري که نه لري اول و یا رسول الله نعم ما لرم ول چیش لري ول لي ابل وغنم ورقيق وخيل یا رسول الله اوښان لرم غوایان لرم اسان لرم مریان لرم نبی کریم علیه السلام فلیور علیک اثر نعمت الله تعالی تا ته څه کوي الله عز وجل چې تا ته دونه پیسه او مال او دولت درکړی دی د دغه درکړي دولت اثر باید پر تا ښکاره سي داسې کالي